الله وی ته خو په لباس کې ډېر مصروفه شوې دا رنګ ښایسته دی او دا به داسې جوړ کړم او دا به دغه وکړو دا به داسې وکړو الله وی داسې هم ښایست دی ورېشه ډول ډېر پکې مصروفه شوې خو د تقوا هغه لباس ته نه چې ته پاتې نه شي سړی د تکې سپینې جامې اغوستي تکه سپینه ټوپۍ په هغې سپین رومیال خو د تقوا جامو سره نشتي څه پیدا ورکوي هېڅ پیدا الله وایي د تقوا هغه لباس یې هېر نه کوي تقوا اهمه جامه د هغه یې هېره نه کوي او دویم مطلب یې دا دی چې لباس ښایست دی خو هغه لباس چې هغه د تقوا د تقوا لباس دلته مطلب یې حسي هغه داسې چې د الله د شریعت او د حدودو پابندي پکې شوي نو په دې کې دا خبره درنه راغله چې لنډې تنګې جامې به نه استعماله زنانه او سړي دواړه داسې لباس به نه استعماله چې هغه شفاف وي او د هغې د لاسه عورت راښکاره کړي نن سبا د بعضو هلکانو دا لنډ لنډ کمیسونه اچولي دا تنګې تنګې جامې اچولي چېرته کښېني چې د رکوع له سجدې له ښکاره شي زنانه خو تپوس مه کوه او سبحان الله که چېرته په ټي وي کې او په ډرامه کې او د انډیا په ډمانو کې چا اوږد کمیس واغوستو هلکان اوس سبا له اچولي جنکو هم اچولي ولې انډیا ډمانو واچو که د انډیا ډم ګیره لږه غټه کړه د څلور ورځو حجامت یې او په ټي وي راښکاره شو انټرویو ورکړه زموږ هغه هم ګیرې غټې کړي او د علماو وازونه بوخ شو چې دا ګیرې غټې کوي دا لباس ته تقوا لباس اچوي د حیا او د پردې لباس اچوي غو نه اچي نو لباس درون لباس درون څه ته وایي هغه لباس چې د چا په طریقه وي د رسول صم په طریقه د رسول صم لباس څه و ساده لباس و چې جسم اندامونه پکې نه ښکاري تنګې لنډې نه او دغه شفاف نه دغه شان سړو له پکار دی چې هغه خاص رنګونه نه استعمالوي چې د چا خاصي د ښځو نه پکار چې د سړو همدا اوس علاقې پورې تعلق ساتي موږ رنګ نشو ښوی په بعض علاقو کې بعض رنګونه د ښځو خاصي همدغه رنګونه په بعض نور علاقو کې سړي هم استعمالوي خیال دی که نو موږ به هغه علاقې ته ګورو اوس زموږ په علاقو کې کم عام چې کومه طریقه ده نو سور رنګ د چا دی دا د ښځو دی خو که تا سبا له تکه سره جوړه اچولي او راشي دی جومات نو څومره ناشنا به ښکاري ولې ناشنا ښکاري ځکه چې دې کې تشبه دی په چا پورې په زنانو پورې ته به دا لباس نه اچي ښه نو زنانه به تکې سپینې جامې نه اچي ولې به تکې سپینې جامې نه اچي د سړو پورې خاص دی او سوچ وکړئ چې زنانه تکې سپینې جامې اچولي څه به پکې ښکاري خو په دغه لباس په سړو پورې خوند کوي او که سړي سرې جامې اچولي یا پکې قاشقاشي رنګ راغستی یا پکې هغه تیز رنګونه که د یو نیم سړي اچولي د افریقا کې بعض ملکونه دي هغه اوږده اوږده کمیسونه یې هغه څه ناشنا رنګونه یې د هغې تیز دي سم تیز شین او تک زیړ او بالکل مالټې رنګ والا او دغه به یې اچولي هغه په دې خلکو کې سم ناشنا ښکاري نو دا اوس د هغوی په علاقه کې صحیح ده ولې چې هلته دغه رواج دی اوس زموږ په علاقه کې دا وایي چې خلک د لیونۍ وایي ځکه دا رنګونه د چا دي هلته دا رنګونه د ښځو دي زموږ په ځای کې رنګونه خاص دي د سړو خاص دي ښځو علاقې مقصد د خبرې دا و چې زه تاسو ته هغه رنګونه نشم ښوی چې دا سړو دپاره خاص دا ښځو دپاره خاص بلکې علاقې ته وګوره دلته دا رنګ د سړي دی دا رنګ د ښځې دی بس ښځې ته ځان د دې نه ساته او سړیه ته به ځان دې نه ساتي د شان جامې ډیزاین هم یو شان جوړول نه وي په کار چې دې کې ظاهري فرق او دومره تنګ هم نه وي په کار چې دا بعض هلکان یعنې بې ادبي دي ما پرېږده دا ټکی په تاسو ښه ونه لګي دومره تنګې جامې جوړې کړي چې سړی ورته کتی نه شي داسې هم لیدلي چې ته که نه دي نشي کتی ورته سړی یعنې هغه کتونکي له حیا ورشي خو ده له حیا نه ورشي دا تنګې لنډې جامې به یې اچولي او داسې قیس الله دې موږ د دې لباس ساتي ولباس التقوا لباس ته څه غوره دی د تقوا ښه
د رسول صلی لباس ساده و رسول صلی لنګ هم استعمال کړی کمیس هم استعمال کړی چوغۍ هم استعمال کړی خو عام ټکی به وایو چې د رسول صلی لباس ساده و ښه د رسول صلی لباس داسې ساده و چې د هغه کالر داسې و لکه دا څنګه چې ما کړی دا ساده که نه د هغه دا کالر بلکل هغه چینۍ پورې هغه و که نه د هغه کالر هغه و هغه رامات شي دې ته غوږونو والا وایي که څه ورته وایي غوږونو والا که نه دغه هم غوږونه دي دغه رامات شوی چې بعضو حضراتو دا سادهتوب په دوو شینو کې اچولی په څه کې یو په دې کې چې کالر به دغه یو نه کې دا کم چې رماتي دویم لستوڼي به هغه نه کې کم چې بندېږي تړلی کېږي چې دا کپونه چې ټول دین دې کې دی ټول دین د هغوی راوستی دې کې ایښودی زما کشر ورور مدرسه کې سبق وي مخکینۍ خبره نو هغه نورې کالرې اچولي وي هغه راماتېږي چې غوږونو والا یو هغه قاري صاحب ته په قینچې کټ کړي هلته په سبق کې یې کټ کړي کور ته چې راغی ما لکه دا وي دا قاري صاحب وي چې راوړه قینچه او دا داسې وه ما چې مې سبق وي نو زما په مخ کې م هلته یو سوله کالونه دا قینچې کړي وو بل ورځ ته بیا ما ورته بیا وویم ته چې لاړ شي قاري صاحب سره ومیلاو شي هغه ته به ووایي چې ته په څه دلیل باندې ته دا خبرې کړي هسې زموږ جامې خرابې هغه چې دې لاړ بیا راغی چوټي وشو بیا چې کور ته راغی ما څه وویل قاري صاحب وی ما ورته ووایي چې قاري صاحب تا چې ما ته ووایي چې دا کالرې نشتي په شریعت کې په دې څه دلیل دی وی ما ته یې ووایي چې دلیل په قرآن کې دی چې دا کالرې منع شي قرآن کې کوم ځای کې دی نو یې سورة المائده راواړو پای کې دي سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له چې عیسی علیه السلام یې نه وژلی دی نه یې پانسي کړی بلکې هغه کس د هغه په شان و وایي ما ته یې چې وګوره دا پانسي چې دوی اچول هغه ته نو کالر داسې و نو دې کالر کې پانسي لګي او په ساده کالر کې پانسي نه لګي لګي که نه لګي دا کم مجرمان چې اکثر راوړي د دوی یو کالر هم هغه ساده بوشټ غونته کې اچولی ده ته څنګه پانسي لګي نو وایي دا علامه د څه ده د هغه پانسۍ ده بل وایي دا صلیب دی داسې تاو شوي ده او بیا داسې کته راغلی داسې خیال مو کړی که نه لکه دا کالر یې داسې راغلی داسې اوږدې بیا په منځ کې داسې کرښه کته اوږده تللې ده وایي دا څه شو صلیب شو دا زموږ د خلکو کارونه دي ګوره قالین ته به ګوري اوس د قالین دا نقشه ده که نه دې ته به ګوري 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 او نیمه ګنټه به ګوري دا د سپي شکل دی پکې وایي لکه د الله بنده څه چې د خپل مونځ اودس کوه ایله میله په دې شي د پورې ختې دغې پسې به ګرځي دغې دې شي که او چې کوم شي ته ګورې او په کوم دغه ته ګورې هغه پکې ښکاري وګورې او یا به پکې راوباسي دا د الله نوم دی خو حقیقي خبره ای چې واضح اوس ستاسو مخې ته دا نښه چې دا نقشه چې ده دې ته هم په غور سره وګوره په دې کې به هم څه قیصه تاسو سره ښکارې شي اوس یې پرېږدې اوس دا درس ګډوډ کېږي اوس به پکې چې نور سره وباسئ بیا خو لکه زموږ د خلکو د او چې کم شکل ته به دغه کې جوړې او راځي پکې بلکل جانماز باندې پټۍ لګولو سپی دی پکې دا زموږ د دې خلکو پرون ما ووایي که نه یو تقوا هغه دی چې په سر واوړي دا تقوا چې په سر واوړي دا نقصاني بیا دا تقوا په سر وړېدلې ده په زوره په یو شي کې دغه راوباسه چې دې کې دا څه جوړ شوي دې کې دا څه جوړ شوي او دا په نیټ باندې نن سبا دا شي نه ډېر چلېږي یو وخت کې ما سره یو موټر و نو یو کس راته سره ملاو شو په لاره باندې دعا سلام موږ وکړو شیخ صاحب دا موټر بیا ښه نه دی بدل یې کړه ما ویلې چې ما کې انجن دی که به څه مشکل یې څه دغه او وړوکی موټر نه و یارس یا هغه
ما ته تر کوشش لري زه را کوشم د دغه سره د کلچ سره خوا کې لکه یو ځای هغه داسې اوچتې د خپه پې سړی ږدي هسې پې د خپه پرته وي چې نه ستړي کېږي په هغې له پاسه پرشته کې لګېدلی او د کمپنۍ طرف نه هغه پرشته کې داسې 3 کرښې وي بیا کرښې داسې کته تللي ډیزاین جوړ شوی ما ته وګوره د الله نوم ته وګوره که نه هغه وي د الله نوم ته وګوره هغه لګېدلی نو دا اوس د نور څه کار نشي دغه ګاډو پسې ګرځي وایي او دا خلک تر کوزي وي دغه الله نوم پکې لیکلی هغه هسې کرښې 3 داسې والې شوي او بیا کته راغلي نو دغې نه د الله نوم جوړ کړو نو دا بعض خبرې دا غلو ده زمونږ د طرف نه څه ده غلو ده یو خبره یقیني ثابته شي بیا صحیح ده یقیني ثابته شي صحیح ده خو یو خبرې ته ته سوچ کې دا به داسې دا به داسې ده بیا سړي ته هغه شان ښکاري د دې نه ځان ساتل پکار دا خبره کوم ځای نه راده د دغه نه د ټایي د مسلې نه د پانسۍ د مسلې نه چې دا کالر دا به نه ښه نو هغه وایي چې دا کالر دې د پانسۍ اچولی کېږي او وایي ځکه انګریزانو بیا دا ټایي جوړه کړه نو اوس د کوم ځای خبره در راواغسته په کوم ځای ولګوله صحیح خبره دا ده چې قرآن او حدیث کې داسې څه نه دي راغلي چې د رسول صلی د لباس ساده و څنګه ساده و صحیح د ساده و مطلب چې ته پکې ډېر دغه مه کوه نور دغه لستونې دا کپونو والا چې بندېږي دا ښه جایز دي دغه کالرې دا کمې چې راماتېږي دا جایز دي هغه کالرې چې دا بلکل نه هغه هم جایز دي لمنې څلور ګوټې او که هغه ګولي دا جایز دي د بعضو دین ټول په کورته کې اچولی په څه کې کورته دې اچولی ته دینداره او چې کورته دې نه وي نو ته دینداره نه نو دا د دوی کمزورتیا ده او کم علمي ده